الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. د آیاتونو مبارکو کې الله پاک هغه خلقو ته ظالمان ویلی دي چې کوم خلق په مسجد کې خلق د الله د ذکر نه، د الله د یاد نه، د الله د عبادت نه منع کوي. نو د دې نه زیات ظالمان نور خلق نشته دي، او د مسجد د ورانولو کوشش کوي چې دا آباد نشي په اعمالو باندې. ظاهری تعمیری ورانوي نړۍ مسجد، یا د مسجد په عباداتو کې کمی راولي، یا عبادات پکې ختمول غواړي. نو داسې انسان نه زیات ظالم بل څوک نشته دی. د دې آیت مبارک په شان نزول کې مفسرینو مختلف واقعات نقل کړي دي. یو واقعه پکې دا هم نقل کړي ده چې کله د هجرت په شپږم کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم 1500 صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ځان سره کړل د مدینه منورې نه مکه مکرمه طرف ته د عمره ادا کولو په نیت باندې روان شو. د هجرت شپږم کال دی چې کله حدیبیه مقام ته ورسېدل، چې اوس دې وخت کې هغې ته شمیسه دغه ځای ته ویلی شي. نو دغه ځای کې کافرانو دی منع کړل چې تاسو ته د عمرې کولو اجازت موږ نه درکو. مذاکراتو شو، خبرې اترې وشوې، او فیصله په دې باندې وشوله چې دا ځل به مسلمانان بغیر د عمرې ادا کولو نه واپس ځي، او آینده کال به بیا راځي عمره به ادا کوي، او په مکه مکرمه کې به دوی ته د 3 ورځو نه زیات د پاتې کېدلو اجازت نه. نور هم پکې خبرې په دغه صلح حدیبیه کې نور شرطونه موجودو، او بنیادی خبره پکې دا وه چې دی د عمرې نه منع کړل. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ډېر زیات پریشانو، ځکه بغیر د عمرې ادا کولو نه چې سړي احرام تړلی، نیت یې کړی، منزل او مقصد ته نږدې شوي، او بیا واپس کېږي، نو انتهایی د پریشانۍ حالت وي، انسان ډېر زیات غمجن وي. او د نبی علیه السلام بصیرت او د هغې فراست او د هغې عقل او پویه هغې ته تمام دنیا انسانان نه رسیږي. چې کله واپس شو د دغه ځای نه، نو په لار کې سوره فتح الله پاک نازل که انا فتحنا لک فتحا مبینا، چې په دې کې د مکې مکرمې د فتح کولو او مکه مکرمه د مسلمانانو په قبضه کې دراتللو خوشخبری واورولې شوله. او د عمرې اراده چې نبی علیه السلام کړې وه
چې کله د دې نه واپس شو د دې عمرې نه دغه عمرې اراده چې کړې وه نو دی خوب لیدلی او په خوب کې عمره کړې ده او سر مبارک خرولی دی سروي قرباني کړي دي صحابو ته د خپل خوب بیان کړی دی او د عمرې اراده کړې ده صحابو ته هم هغه خوب بر بیانوي چې تاسو خو خوب نه لیدلی چې عمره به ادا کوو نو تاسو ته خو ما دا نه وی چې په دې کال کې به خامخا ادا کوم په هر کار کې د الله پاک د طرف نه حکمت وي نو په دغه کال باندې دی واپس شو او راتلونکي کال کې بیا د عمرې قضا ادا کړله په سن 7 هجري کې نو د دغه مشرکانو چې د مسجد حرام نه نبی علیه السلام منع کو مسلمانان منع کړل د عمرې نه د عبادت نه د طوافونو نه د منځونو نه نو دغه خلق دا ډېر لوی ظالمان خلق دي چې مسلمانان بغیر د سوجې نه د الله د کور نه منع کړل نو د دې کوشش دا دی چې د الله کور آباد نشي او دغه شان د یهودیانو د عیسایانو هم دغه کوششونو چې هغې کله قبله بدله شوله نو د خلقو په زړونو کې د شک شبې پیدا کولو دپاره دا پروپیګنډې شروع کړه چې دا څنګه دین دی چې کله وی دې طرف ته مخکې او کله وی دې طرف ته مخکې یو طرف مقرر کړی وی نه دی نو دا الحمدلله د هیڅ یو مسلمان په زړه کې د دغه پروپیګنډې اثر ونه شو که اثر شوی بیا به خلقو منځونه پریښي بیا به خلقو مسجد نبوي پریښودلی نو د دې د پروپیګنډې مقصد هم دا چې خلق مونځ پرېږدي خلق مسجد نبوي پرېږدي مسجد نبوي شاړ شي د عبادت نه خالی پاتې شي دا د یهودیانو کوشش خو الله پاک په هغې کې دغه یهودیان ناکام کړي دي نو د هغې باره کې د آیت مبارک مفسرینو نقل کړی دی چې هغې ته ظالمان ویلي دي چې هغې خو پروپیګنډه وکړله لیکن اثر د هغې پروپیګنډې په هیڅ چا باندې ونه شو بیا د الله د کور نه د مسجد نه خلق منع کول یو خو ظاهري منع کول دي چې انسان د جومات په دروازه کې ودرېږي چې دې ته به نه راځي یا جومات ته تاله واچوي چې جومات ته به نه راځي څوک د عبادت دپاره او یو دا هم په منع کولو کې راځي چې مسجد سره خوا کې کور او په هغې کې ګانې بجانې هغه غږیږي او په مسجد کې عبادت کوونکو ته منځګزارو ته تکلیف وي نو دا هم د مسجد نه منع کول دي یا په مسجد کې دومره خلق خبرې کوي او چغې وي چې څوک تېنه په آرام باندې مونځ نشي کولی څوک تېنه تلاوت نشي کولی یا ذکر بالجهر کوي په مسجد کې خلق مونځ کوي او څه کسان ناست دي یو طرف ته هغوی په اوچت اواز باندې ذکر کوي نو داسې حالاتو کې بیا ذکر بالجهر دام حرام دی او ناروا دی ځکه د خلقو په مونځ کې خلل راځي د خلقو په عبادت کې خلل راځي نفس ذکر کول هغه خو ثابت دي خو په جهر سره ذکر کول په داسې حال کې چې خلق مونځ کوي خلق تلاوت کوي خپل ځان له خپل پټ ذکر کوي د هغې په عباداتو کې خلل راځي یا یو کس اوده دی هغه ته تکلیف دی یا یو کس بیمار دی هغه ته تکلیف دی او خلق لګیا دي ذکر بالجهر کوي نو دا خو بل ته تکلیف رسول شو نو دا هم په دغه حکم کې راځي لکه داسې شوه چې د مسجد نه د مونځ نه خلق منع کړل د مسجد د آدابو پوره خیال ساتل پکار دي او دغه شان په مسجد کې شور کول په اوچت آواز باندې خبرې کول چې خلق مونځ باندې ناست دي خلق مونځ باندې مصروفه دي تلاوت کوي ذکر اذکار کوي او بل کس په اوچت آواز خبرې کوي نو دا هم د جومات نه د الله د ذکر نه او د مونځ نه خلق منع کول دي دغه شان په جومات کې منډې وهل دا هم د جومات د آدابو نه خلاف دي تر دې پورې حدیث مبارک کې راځي چې تاسو مونځ ته راځئ او مونځ ولاړئ جمع ولاړئ امام رکوع ته لاړ شي او بل مقتدی دی هغه را منډې وي چې رکوع کې شامل شم رکعت رانه ونه شي د دې نه نبي علیه السلام منع فرمایلی ده چې په منډه راځئ هسې نه راونه غورځېږي نقصان درته ونه رسېږي لاس او خپې دې مات نه شي تکلیف درته ونه رسېږي نو کوم رکعت د نه کېږي ودې شي او ډېر په آرام باندې په اطمینان باندې په استقامت باندې راشه چې کوم مونځ دې وموندو هغه دې وکړو او چې کوم د نه فوت شوی دی نو هغه د امام سلام ګرځولو نه پس هغه به ځان له پوره که نو په مسجد کې منډې وهل په مسجد کې شور کول دغه شان داسې ماشومان مسجد ته راوستل چې هغه د مسجد په آدابو باندې نه پوهېږي مونځ ولاړ او ماشومان منډې وهي خبرې کوي د خلقو مونځ خرابوي دغه شان لیوني جومات ته راوستل چې هغې هم د جومات په آدابو باندې نه پوهېږي هسې نه د جومات بې ادبي ترې نه وشي نو داسې خلقو نه مسجد چې دی نو دا صفا او پاک ساتل پکار دي چې هغې د جومات په آدابو باندې نه پوهېږي او که جومات کې یو کس څه غیر شرعي خبره وکړله
نو هغه په طریقه باندې پویول پکار دي د باندې یو کس راځي مسجد نبوي ته نبی علیه السلام سره ملاقات کوي او د مسجد د آدابو نه خبر نه دی نو متیازې ورلته شي متیازې ورغلی نو په جومات کې شروع کړي نبی علیه السلام ورته څه ونه ویل صحابو د غصې اظهار وکړو راتلل منع کولی لیکن نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې پرېږدې چې خپل ځان دی فارغه کړي نو چې کله ځان فارغه کو سره دی چې د مسجد بې ادبي وشوله لیکن نبی علیه السلام په طریقه باندې پوه کو چې دا مسجد دی دا د مونځ دپاره دی دا د تلاوت دپاره دی دا د الله د ذکر دپاره دی ځکه هغه د آدابو نه خبر نو که چېرې صحابو پې زور زیاتې کو او د منډه وهله نو ټول جومات به ګنده کړی یا به ورته هغه ته تکلیف رسېدلی نو په دې وجه باندې نبي علیه السلام هغه ته په هغه وخت کې څه ونه ویل چې کله فارغه شو بیا په طریقه باندې پویه کو نو که څوک په جومات کې شور کوي ماشومان نو هغې په طریقه باندې پویول پکار دي او هغې سره هم سختي نه ده پکار په مینه محبت باندې چې بچې دا جومات دی دی کې شور مه کوئ دی کې منډې مه وهئ د مونځ په وخت کې چې نو خندا مه کوئ په مونځ باندې صحیح ودرېږئ په طریقه باندې هغه ماشومان پویول ځکه که ماشومان مونځ له راځي او مشران ورته غوسې کوي نو کیدای شي بیا د هغې زړه مات شي او جومات ته بیا نه راځي چېرې دلته مشران خلقو ته غوسه کېږي نو په دې وجه باندې موږ مسجد ته نه راځو نو په طریقه باندې تربیت کول او اصلاح کول نو چې څوک د جومات نه منع کول کوي چې په دې کې د الله ذکر وشي په دې کې د منځ وشي عبادت پکې وشي او خلق منع کوي د دې نه د دې نه زیات ظالمان نور څوک نشته دی نو دغه مشرکان دلته مراد دي دغه یهودیان او عیسایان مراد دي چې هغې د مسجد نبوي نه د خلقو د منع کولو کوشش کو یا دې وخت کې د مسجد اقصا نه مسلمانان منع کوي د عبادت نه او د مونځ نه نو دا هم په دې آیت مبارک کې شامل دي چې دا ډېر لوی ظالمان دي چې دې د مسجد اقصا نه خلق د مونځ نه منع کوي او د هغې د ورانولو کوشش کوي نو دې ته خو دا حق نشته دی چې دې دغه مسجد ته داخل شي ځکه دا غیر مسلم دي مشرکان دي یهودیان دي عیسایان دي مساجد دا د مسلمانانو ځای دی د مسلمانانو د عبادت مرکز دی دې ته مسلمانان راځي یهودیان عیسایان مشرکان دا به دې ته نه راځي په دې باندې پابندي ده نو که دې راځي هم نو ډېر په یره باندې دې له راتلل پکارو او الټا دې مسلمانان د مساجدو نه منع کوي نو دې دپاره په دنیا کې هم ذلت او رسوایي ده او په آخرت کې هم د دې دپاره لوی عذاب دی په دویم آیت مبارک کې د تحویل قبله متعلق ذکر دی چې کله قبله بدله شوله نو یهودیانو اعتراضونه شروع کړل د مسلمانانو په زړونو کې شک شبه پیدا کول غوښتل اعتراضات شروع کړل چې کله وی دې طرف ته مخکې او کله وی دې طرف ته مخکې نو د هغې جواب یې په دویم آیت مبارک کې کړی دی چې مشرق او مغرب دا دواړه طرفونه دا د الله پاک دي که مشرق ته د الله حکم چې مشرق طرف ته مونځ کوئ نو بس هغه وخت کې دغه حکم د الله او که مغرب طرف ته الله پاک حکم وکړو چې دې طرف ته مخ وګرځوئ خانه کعبې طرف ته نو دا هم د الله حکم دی او الله پاک هر یو طرف ته موجود دی داسې نه چې ګنه مسجد اقصا طرف ته الله شته دی او بل طرف ته نشته دی یا خانه کعبې او مسجد حرام طرف ته الله شته او بل طرف ته نشته دی دا خو صرف د یکجهتۍ دپاره د اتحاد او د اتفاق دپاره که بالفرض قبلې طرف ته د مخ کولو حکم نه وی او یو ځای کې 10 کسان ولاړو نو هر یو کس به په خپله خوښه باندې یو طرف ته مخ کو نو د یو کس به یو طرف ته مخ د بل به بل طرف ته مخ د بل به بل طرف ته مخ نو د قبلې تعین چې الله پاک کړی دی نو په دې کې یونټي مراد ده او اتحاد او اتفاق چې د ټولو یو طرف ته مخ وي حالانکه الله پاک هر طرف ته موجود دی د الله رضا هر طرف ته ده خو چې کوم طرف ته د الله حکم وي بس هغه طرف ته د الله پاک رضا ده ومن ازلمو نشته دی زیات ظالم ممن د هغه چانه منعا چې دی منع کوي خلق مساجد الله د الله د جوماتونو نه د مسجد نه خلق منع کوي ان یذکر فیها اسمه دا چې یاد کړی شي په دې مسجد کې نوم د الله ذکر پکې وشي تلاوت پکې وشي منځ پکې وشي دا ټول د الله ذکر دی د دې نه منع کوي وسعا فی خرابها وسعا او کوشش کوي فی خرابها په ورانولو د دې مسجد کې چې د مسجد ظاهري عمارت وران کی یا په دې کې چې کوم اصل تعمیر دی د مسجد او چې هغه عبادات دي او اعمال دي په دې کې د هغې نه منع کوي چې اعمال پکې ختم شي او یا پکې اعمال کم شي دې دپاره کوشش کوي نو د دې انسان نه زیات ظالم بل څوک نشته دی اولئک دغه کسان ما کان لهم نه دی حق دوی ته
ان يدخلوها دا چې دی داخل چې دی مساجدو ته الا خائفین مگر ډیر په یری سره داخلېدل دی له پکارو دی مسجد ته چې دا د الله کور دی د دې د آدابو خیال ساتل پکارو او دی الټا خلق د عمرې نه منع کوي د مونځ نه منع کوي د الله د ذکر نه د تلاوت نه منع کوي مسجد ته خلق نه راپرېږدي لهم فی الدنیا شته دی د دوی دپاره په دنیا کې خزي ذلت او رسوایی ولهم او شته دی د دوی دپاره فی الاخرة په آخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب یعنی کوم خلق چې ظالمان دي د مساجدو نه خلق منع کوي نو دنیا کې به هم ذلیل او رسوای آخرت کې به هم لوی عذاب سره مخامخ کیږي ولله المشرق او خاص الله د پاره د طرف د مشرق که الله پاک حکم وکړي چې مشرق طرف ته مخ کې والمغرب او طرف د مغرب دام الله پاک د پاره دی نو که د الله حکم دا په مدینه منوره کې چې تاسو مسجد اقصی طرف ته مخ وګرځوئ نو په دې کې د الله رضا وه او که بیا حکم راغی چې مسجد حرام طرف ته مخ واړوئ نو بیا په هغې کې د الله پاک رضا وه فاینما تولو هر طرف ته چې تاسو مخ وګرځوئ د الله د حکم مطابق فثم نو هغه طرف ته وجه الله رخ د الله دی رضا د الله ده چې د الله حکم دی کم طرف ته مخ ګرځول بس پاغي کې د الله رضا ده ان الله بشک الله پاک واسع فراخی را وستون کې دی چاله فراخی ورکوي او په چا باندې تنګي راولي په دې دا اختیار دا د الله پاک دی علیم او عالم دی په هر څه باندې د هر یو انسان په نیت باندې الله پاک عالم دی نو د نیت مطابق به الله پاک د اعمال جزا او سزا ورکي که یو نیک عمل انسان د الله د رضا د پاره کوي په هغې باندې الله خبردار دی او که د ریاکارۍ د پاره کوي په هغې باندې هم الله پاک خبردار دی ومن ازلمو نشته دی زیات ظالم ممن د هغه چانه منع مساجد الله چې دی منخ کوي خلقو لره د الله د جوماتونو نه ان یذکره دا چې یاد کړی شي فیها په دغه مسجد کې اسمه نوم د الله وسعا او د کوشش کوي فی خرابها په ورانولو د دې مسجد کې اولئک دغه کسان ما کان لهم نشته د حق دوی ته دې دپاره جایز نه دي ان یدخلوها چې دی داخل چې دی مساجدو ته الا خائفین مگر ډیر په یری سره لهم فی الدنیا شته د دې دپاره په دنیا کې خزي ذلت او رسوایی ولهم او شته د دوی دپاره فی الاخرة په آخرت کې عذاب عظیم ډیر لوی عذاب ولله المشرق الله پاک د پاره طرف د مشرق دی والمغرب او الله پاک د پاره طرف د مغرب دی نو چې کوم طرف ته الله پاک حکم کوي په مسلمانانو لازم دی چې هغه طرف ته مخ وګرځئ فاینما تولو هر طرف ته چې تاسو مخ واړوئ فسم وجه الله نو هغه طرف ته د الله رضا ده ان الله بشک الله پاک واسع فراخی را وستون کې دی علیم او عالم دی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فلسطین د مسلمانانو دپاره دعا غواړي الله پاک دغه مظلوم مسلمانانو سره مجاهدینو سره خپل امداد شامل حال وګرځي دغه حوصله اوچتي کې د جهاد په میدان کې دغه قدمونه مضبوط کې د دشمن په مقابله کې الله پاک هغه ته استقامت نصیب وګرځي او الله پاک دغه دشمنانو ته اسرائیل ته يهوديانو ته تاریخي او عبرتناک شکست ورکي او دغه خلق سره څومره خلق اتحادیان دي الله پاک دا اتحاد په بے اتفاقی باندې او د یو بل نه په نفرت باندې بدل کی او دا غي څومره جنگي اسلحه او ساز او سامان دي دا ټول مجاهدینو ته الله پاک په مال غنیمت کې ورکي
مسلمانانو ته مجاهدینو ته الله پاک تاریخي فتح او کامیابی ورکړي او د دین اسلام په دشمنانو باندې چې يهوديان دي اسرائیل دي الله پاک د خپل قهر او غضب په غي باندې نازل کړي او مسلمانان د غي د شر نه محفوظ وساتي مسجد اقصی دغه يهوديانو دغه پلیتو خلقو د تسلط نه د قبضې نه آزاد کړي او د غي باندې الله پاک د مسلمانانو د مجاهدینو قبضه وکړي او الله پاک دغه قبضه بیا دغه مستقل دغه په اختیار کې ورکړي او راتلونکي وخت کې الله پاک په هر ځای کې د مسلمانانو حفاظت وکړي څومره مسلمانان په هر ځای کې د جهاد په میدان کې ولاړ دي د دشمن سره جنگيږي جهاد کوي د خپل پاکي خورې د آزادۍ د پاره جنگيږي الله پاک دا غي ټول قدمونه مضبوط کړي او الله پاک څومره مسلمانان په دې کې شهیدان شوي دي د ټولو د شهادت بلند ترين درجات نصیب وګرځي څومره پکې زخمیان دي نارینه دي زنانه دي لوی دي واړه دي الله پاک ټول ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين